علم نور علم رڼا د علم لمر دی علم تورا علم غشی علم سپر دی ابتدائی الف با الف لام میم دی انتہائی د جنت حوزی کوثر دی خدای با ما هم برابر پسملار کړي رات مختا چې دستا پشان رهبر دی حدیث پاک راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې چا یو مسجد جوړ کړي د الله لپاره الله پاک به د دې لپاره کور جوړ کړي په جنت کې که چیرې غواړو چې زموږ اسلامي ټولنه جوړه شي او د ځوانانو ذهنیتونه ورغولی شي د ملک صاحب له قیده ملا ووځي د پلانکي صاحب له قیده ملا ووځي چې په هغه په خپل صلاحیت وکولی شي کار وکړي او د فکر د رغونې لپاره څه شی چې لازم دی هغسې وکړي مقتدا شي بیا د لوی قوم امام شي چې پرې کړی ستا ښایسته سترګو نظر دی د دین تعبیر په عربي کې یوازې دغه عبادات ته نه وایي چې دا موږ او تاسې مونځ او یا روژې نیسو مونځ کوو زکات ورکوو حج کوو بلکې دین په عربي کې عمومي لارښود دی چې د انسان د ژوندانه ټول اړخونه رانغاړي د اسلامي علومو د عصري علومو د مسجدونو او د ترقۍ او آبادۍ دپاره هغه شرایط برابر دي چې موږ خپله یو بل ته لاس سره ورکو نه کمیږي نه درېږي نه ماتېږي ای فرید فواد څه عجیب لښکر دی